قدرمن لیدونکو سلامونه، جوړ په خیر. یوسف و دوست یم له ډنمارک نه، د افغان غږ راډیو تلویزیون. دا ځل له ډنمارک نه له کابل جان نه. نو دلته په دې لاره تېرېدلم، دا زموږ کلی ده. دا د ترکو د قام یو ډېر لوی کلی ده د کابل په فکر کوم چې دا به او یا به اوس 22مه شوي، نه پوهېږم. خو په هر صورت دا کابل ښار ډېر لوی شوی اوس. ولې راغلم دلته؟ بیایم شنونده‌های عزیز و گرامی، از کابل جان من گپ میزنم. خب اینو بیادم، اینو ببینید، سنجد به قرآن همت یک بوی داره که دیگه اگر یک دفعه آمد این در کابل جان و یا هر ولایت دیگه افغانستان اینه. او قدرمن و دوستان و په خدای چې یو وارې دلته راغلی، اوه 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 اوه، دا بوی د سنځلې به مو مست کي، داسې مست به مو کي چې خپله سنځلې به مو هېرې شي. نو هیله کوم چې بس خپل وطن ته راشئ، ګل وطن ته راشئ او د سنځلو ګل ته راشئ. دا وروره زموږ هغه ده، جوار هم اوس په وړاندې برخه کې کرل شوي دي، خو دا زموږ د غنمو برخه ده. البته زموږ نه شخصي، یعنی د کلي د خلکو دي. خدای دې ما وساتي او تاسو دې خدای وساتي.